تازه او ډیر ښه خبر هر افغان د سولې ارمانجن او تږی ده. ملګرو طالبانو افغان حکومت ته یو شرط کېښود چې 15,000 طالبان به خلاصوي، خو غني ځینې نقدونه پرې وکړل چې د ځینو افغانانو غبرګون یې له ځان سره پیدا کړ. خو ملګرو دا پروسه اوږده ده، وخت غواړي او طالبان هر څه بې له قید او شرطه غواړي. ولسمشر ویلې چې زه د ټول افغانستان د خلکو مسؤل یم، ما پرېږدی چې زه سیاست وکړم. ملګرو راځئ نن تازه د سولې په چارو کې د دولت وزیر څه ویلي او افغان حکومت تازه څه پرېکړه وکړه. دلته یې له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزیر سلام رحیمي وایي حکومت د طالب زندانیانو خوشي کولو ته چمتو دی او دا بهیر یې نه دی ځنډولی، خو طالبان هم باید له خپلو ژمنو سره سم د تاوتریخوالي کچه کمه کړي. ښاغلي رحیمي له BBC سره ځانګړې مرکه کې ویل که طالبان تاوتریخوالی نه کموي نو لږ تر لږه ډیروي دي هم نه او پر هغه څه دې عمل وکړي چې امریکا سره یې هوکړه کې منلي دي. د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرو او په ټوله کې د افغان سولې بهیر کې د طالب زندانیانو خوشي کېدل یوه مهمه او جنجالي موضوع ده چې ښکېل اړخونه یې په اړه مخالف دریځونه لري. سلام رحیمي وایي د یوې بریالۍ پروسې په ترڅ کې یوازې 15,000 نه بلکې ټول طالب بندیان خوشي کېدلی شي، خو لومړی باید یوه پروسه پلي شي. نوموړي وویلي افغان حکومت له خپلې خوا ټول ګامونه اخیستي دي او پر کاغذ یې هم لیکلي، خو طالبان هم باید نور دا بهیر ونه ځنډوي، که نه نو مسؤلیت به یې د دوی پر غاړه وي. د انس حقاني خوشي کولو او د افغان حکومت لخوا د سرو کرښو موضوع ته په اشارې سره ښاغلي رحیمي وویل د افغان ولس لویه غوښتنه او د حکومت لوی هدف تلپاتې سوله ده او دې هدف ته د رسیدو لپاره ځینې وخت ښکېلې خواوې له خپلو سرو کرښو هم تیر شي. سلام رحیمي وایي له طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې به اسانې نه وي او له ګڼو ستونزو به ډکې وي، خو هیله ده چې یو ځل خبرې پیل شي نو بیا به اساني رامنځته شي. نوموړي زیاته کړه چې د دې خبرو لپاره د افغان حکومت مذاکراتي پلاوي جوړ شوي دي او د رهبرۍ شورا مشورتي شورا او نور میکانیزم هم بشپړ دی. نوموړي وویل چې د حکومت په مذاکراتي پلاوي کې ټول ټال 15 کسان دي چې 3 تنې ښځې دي. ښاغلي رحیمي وویل چې د عبدالله په ګډون په کور دننه ټولو سیاسي مشرانو سره د حکومت مذاکراتي پلاوي په اړه سلا مشورې شوي دي او دوی پرې خوښ دي. د په وینا د مخامخ مذاکراتو له پیله مخکې به مشورتي شورا د دې مذاکراتو پر اجنډا کار کوي او مذاکراتي پلاوي به د هماغې اجنډا په چوکاټ کې طالبانو سره خبرې کوي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.